ګلبدین نایب راشد خان ته ستره ماتې ورکړه. ګران اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت افغانستان کرکټ بورډ په کابل کرکټ لوبغالي کې د کرکټ شل ورځې لوبه په لار اچولې وه چې د یوې لوبډلې کپتاني ګلبدین نایب کوله او د بلې لوبډلې کپتاني راشد خان ارمان کوله. د لوبې پچه د افغان ځوانانو لوبډلې کپتان ګلبدین نایب وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. د افغان ځوانانو لوبډلې په ټاکل شوو شلو ورونو کې 109 منډې جوړې کړې او د راشد خان افغان اتلانو لوبډلې ته یې د 180 منډو هدف وټاکه. د افغان ځوانانو لخوا کپتان ګلبدین نایب 450، احسان الله جنت او حشمت الله شهیدي هر یو 15 منډې جوړې کړې. د افغان اتلانو لخوا دولت زدران او فرید ملک 2 او شاپور زدران او زیا شریفي یو لوبغاړی وسوځاوه. په ځوابي لوبه کې د راشد خان افغان اتلانو یاد هدف پوره نشو کړای او لوبه په ستر توپیر ګلبدین ته وبایلله. د افغان اتلانو لخوا جاوید احمدي او درویش رسولي هر یو 28، فرید ملک 22 او شرف الدین اشرف 21 منډې جوړې کړې. د ځوانانو لخوا یمین احمد زیدري، سید احمد شیرزاد او ظاهر خان 2 او کپتان ګلبدین نایب او حمید حسن یو لوبغاړی وسوځاوه چې له دې سره لوبه په 40 منډو ګلبدین نایب لوبډلې وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی ګلبدین نایب اعلان شو چې 450 منډې کړې وې او یو لوبغاړی هم سوځولی و. دغه راز د سټایلش لوبغاړي جایزه حمید حسن ته ورکړل شوه. په ټولنیزو رسنیو او لوبغالي کې داسې ښکارېده چې مینوال د ګلبدین نایب د لوبډلې طرفدارانو ملاتړي وو او لامل یې دا ګاڼه چې ګلبدین نایب یو اخلاقي لوبغاړی دی او په هیواد مین دی او تل د هیواد لپاره لوبه کړې ده. په هر حال تاسو د دغې لوبې په هکله څه نظر لرئ او د کومې لوبډلې ملاتړي وئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.